خجې مونږ رالو په کلاس 5 کې سی پارت ته صحیح ده که نه یا تھرډ پارت ته مونږ رالو ها مونږ څه ووایو مونږ په دې باندې به لوډونه وراچو په دې بیمانو به کالمونه به څه وراچو لوډز به وراچو ښه خو مونږ به ټول نه مخکې لوډز به ډیفاین کوو که نه صحیح ده نو لوډ پیټرن ته به لاړ شو چېرته به لاړ شو لوډ پیټرن ته به لاړ شو په هغې کې څه ورکړی دی ډیډ لوډ او لایو لوډ ډیډ لوډ ته یې څه لیکلی 1 لکه دا به په خپله باندې ځان له دا ډیډ لوډ فارموله هم ده صحیح ده که نه دې ځان کې په خپله باندې کوي نو دونه یې کمپلیکیټ کوو نه بیا به که تا دا کوو بیا به یې وکړو لایو لوډ څه ته وایي مونږ به ګوزو او کوم چې به لایو لوډ ده صحیح ده ښه اوس په دې کې نور لوډونه ایډ کول غواړي که نه لکه اس ډي ایل څه شی اس ډي ایل دلته کې به ټایپ ته زه راشم سوپر ډیټ ته به راشم د زیرو مطلب به دی چې مونږ به تاله ویلیو درکو ته به هغه کالکولیشن کې ښه او د 1 څه دی نو به خپله باندې کوه دې مطلب به دی دا به زه اوس ایډ کړمه اټو لیټرل لوډ په دې باندې نه وي که نه لیټرل لوډ د هغه سره تعلق ساتي دا سیزمیک او وایند او دې سره اس ډي ایل پکې راغی سوپر ډیټ لوډ سوپر ډیټ لوډ څه شی دی په چت باندې له پاسه مټ شوي یا پې چپس میپس شوي دا نور څیزونه پې شوي ایکسټرا صحیح ده که نه سوپر ډیټ لوډ هغه پکې مونږ وراچو 100% پکې وراچو او وروسته راځي صحیح ده اوس په دې باندې مونږ زلزلې لوډ وراچو د څه لوډ وراچو نو ای کیو ایکس ارتکویک په پې راځي په کوم ډایرکشن ایکس ډایرکشن نو دا به کویکي که نه بهی کم دی سیزمیک دی که نه څه دی سیزمیک او که نه دا به زیرو وي دا به په کم کوډ باندې مونږ کوو یو بي سي 97 ګوره پکې او دا خبره ختمه نه شوه دا خو به ایډ کو ای کیو ایکس اوس دلته کې راغی وایي موډیفای لیټرل لوډ دا لوډ اوس موډیفای کا ټولې خبرې دلته کې دي ښه دا به ایکس ډایرکشن باندې زلزله ده که نه نو ایکس ته به نښه پرېږدم او د نور نه به څه کړم ښه اوس دلته کې راشه ایکس ډایرکشن دا اسنټریسټي ده په دې باندې بیا ګپ ولګوو ښه صحیح ده په دې باندې بیا خبره وکړو چې دا اسنټریسټي څه څیز دی اوس خو مونږ هغه بیسیک څیزونه چیرو چې ټول هر څه به جمع ونه وایو ځکه چې سافټویر ډېر زیات ګران دی او کنفیوژن جوړوي ښه ټیک شو نو په دې سیزمیک کوفیشنټ ته به راشو سایل پروفایل ټایپ اس اے اس بی اس سی داسې دي ټیک ده که نه دا اس ډي چې دا سټپ سایل دی پوه شوې لکه کوم چې زمونږ د زموږ د دې علاقو دا دی اس اے انتهایي څه دی تتړه به ورته ووایو نه نه هغه دغه نه جبه شانتې چې بیا چې هغې دپاره بیا خپل فاونډیشن یې که نه یو کمباین راف فاونډیشن یې ورته نه نیسي او ټوله ځمکه چې ورته برابر کړي صحیح ده نو اوس به موږ څه چل کوو ټیک شوه که نه دا هغه سایل دی بیا ورو ورو څه شی دی دا ایس ای بیا ډېر سخت دی لکه غر صحیح ده که نه راک اوس مونږ ګورو که نه ټیک شو که نه نو زموږ سره کم دغه دی سایل پروفایل زموږ سره ایس ډي دی دا مو سلیکټ کوو ټیک ده ښه سیزمیک زون دا اوس زون یادېږي دا 1 دی دا 2A 2B او دا څه دی دا 3 زموږ دا کم یو زون دی زون 3 دی ښه صحیح ده که نه زموږ دا یو دی 0.3 نو ده به خپله وله سره واستو سی اے سی وله به خپله نور راسي وله به خپله کالکولیټ کړه ښه کنکریټ دپاره مونږ د کنکریټ دپاره مونږ 3.5 دا 5 کې درکوو 3 او د سټیل دپاره څه 3.5 پکړیږو ښه دا کومه خبره چې روانه ده دا به په کم فلور باندې دا رینج به یې سي دا بیس نمبر 2 ولیکل اوس دی وایي چې اوور سټرینث فیکټر آر دا فریکشن دی نو دی وایي چې یاره دا اوس 8 ته راغلی دی یو چې کې یو پی ایچ ډي کړی دی که نه هغه دا ویلیو باندې ریسرچ کړی دی نو یې څه ته راوستی دی دا یې 8 ته راوستی اوس دلته کې لیکلی دی که نه ادر فیکټر څه مطلب دی
لکه دا اوس د بیلډینګ دپاره بیلډینګ چې په سیف سیټ باندې 1.25 دی به دي 1.5 دی به دي بیلډینګ څومره دا کېږي غټېږي د هغې لپاره دا فیکټر موږ سیوا کوو که نه بس دا وکړو اوس یې چل وکړه دا ای کې یو وای که اوس صحیح که وای شو نو هغه خبره ده ایټ شو دا به موډیفای کړي دا به دې اوس لګي اس سی په ځای به څه شي اس डी به شي دا به شي دا به ایټ شي دا به څه شي لوډونه څه شو مونږ صحیح کړو مونږ لوډونه جوړ کړل ٹھیک شو کنه اوس د دې لوډونو کمبینیشن جوړول د دغه کمبینیشن نه بیا چل کېږي دا مونږ هغه بیا ډیزاینینګ کېږي صحیح ده که نه نو هغه کمبینیشن مونږ ځان له په دې کې یو خپل دی که نه مونږ دغه هم یوز کولی شو لوډ کمبینیشن لوډ کیسز ته وګوره دا لوډ کیسز وشینې دې خوا ته وګوره بیا لوډ کمبینیشن دا لوډ پیټرن مونږ وکړو داسې ها لوډ کمبینیشن ایډ نیو ایډ ډیفالټ ډیزاین نو که مونږ خپل جوړول نه شو وکړو اوس دا کمبینیشن چې دی جوړ دا ډیفالټ که نه مونږ سره جوړو کنکریټ نه صحیح ده که دا کنورټ کوي څه ته ډیفالټ دا چیپ مارک دا راغله یو بي سي څه مطلب شو دا زموږ سره څه دي کمبینیشن دی ښه د لوډ دا پکې مختلف دا په ټرایل باندې دی د 1 نه والا د 14 نه پورې کړي هسې یو پکې ته موډیفای کړه چې څه مطلب ډیډ لوډ سره ای کیو ایکس ماینس دا اخیستی دا وګوره د ډیډ لوډ سره دا ټیک شو دلته کې دا ون وګورئ اس ډي ایل سره اخیستی دی دا چې بیا موږ خپل لوډ موږ وایو چې یاره حساب کتاب کې کم راوځي که نه نو دا خو ډیفالټ خبرې دي که نه ډیډ لوډ 1.2 لایو لوډ 1.6 دا کانسټنټ ویلیوز دي اس ډي ایل پکې څومره لګېدلی دی یعنې 2 څومره سیوا دی 20 دا بیا د 20% سیوا کړه په دې لوډ باندې څومره سیوا کړی چې په سیف سایډ باندې موږ راشي نو بیا چې موږ خپل کوو چې یاره 1.2 په ځای باندې موږ کمه کمزوري جوړ کړو موږ ته بیا حساب کتاب کم کړو لکه موږ وایو یاره یو ټول د هغې لپاره خامخا سټرکچر جوړوي چې اقنام کړي شي نو چې فیزیبیلیټي راځي که نه ضرور ځخانه ځینې لګوي دا به ټیک دي که نه نور خو د ټیکهدارانو خبره وي څلور ځخانه هغه هم ټیک دي نو دا لوډ د دې کمبینیشن جوړ شو ښه نو دا اټو ټیک دي اړو په دې باندې څه کوي چې بیا ته نور بګینر لیول ته ورسېږي بیا ته کولی شي اوس دا لوډونه راغستل دي او په دې اپلای کول بیا به انشاءالله باندې ښه د دې پورې دا پوره ده انشاءالله 6th کلاس کې